په یوه سمندرغاړي کې لس نهنګان ول. څنګه چې وینو دا هم یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه او دا هم لس نهنګان. خو دوه نهنګان بیرته تللي دي یا هم تښتېدلي دي، یعنې دننه سمندر ته تللي. نو ووایاست چې څو نهنګان پاته دي؟ نو راځئ حل یې کړو. په سمندرغاړي کې لس نهنګان ول. دوه نهنګان لاړل دننه سمندر ته. نو څو نهنګان سمندرغاړي کې پاته سول؟ ستاسو په نظر به څو پاته یي؟ ښه نو لس منفي دوه څو کېږي؟ ښه، که دې انځور کې موږ لس نهنګان ولرو او وغواړو چې نهنګان ترې کم کړو، یعنې دا یو او دا هم دوه نهنګان لرې کړو، نو دلته اوس څو پاته کېږي؟ راځئ ویې شمېرو. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه او دا هم اته. نو لس منفي دوه یا لس نهنګانو نه چې دوه نهنګان لاړ سي، هغه دوه چې دننه سمندر ته تللي، نو دلته پاته کېږي اته نهنګان.